د الله په نامه سره شروع کوم چې ډېر زیات مهربان او بې حده رحم کوونکی دی. الف لام میم. دا عظیم کتاب دی، په ده کې هیڅ شک نشته. پرهیزګارانو لپاره هدایت دی. هغه خلک چې په غیبو ایمان راوړي او لمونځ قایموي او له هغه مال نه څه حصه خرڅ کوي چې موږ دوی ته ورکړې ده، او هغه خلک چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې تا ته نازل کړی شوی ده، او په هغو کتابونو چې له تا نه مخکې نازل کړی شوي دي، او په آخرت هم دوی یقین لري. دغه خلک د خپل رب له طرفه په راغلي هدایت باندې دي، او همدغه خلک پوره کامیاب دي. بېشکه هغه خاص کسان چې کافر شوي دي دوی ته یو شان دي، که ته دوی وویروې یا ته دوی ونه ویروې، دوی ایمان نه راوړي. الله د هغوی په زړونو او د هغوی په غوږونو مهر لګولی دی، او د هغوی په سترګو یې خاصه یوه پرده ده، او د هغوی لپاره ډېر لوی عذاب دی. او په خلکو کې ځینې هغه څوک دي چې وایي موږ پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی دی، حال دا چې دوی له سره مؤمنان نه دي. دوی له الله سره دوکه کوي او له هغو خلکو سره چې ایمان یې راوړی دی، حال دا چې دوی یوازې له هغه خپلو ځانونو سره دوکه کوي او شعور نه لري. د دوی په زړونو کې بیماري ده، نو الله دوی ته بیماري ور زیاته کړه، او د دوی لپاره ډېر دردونکی عذاب دی په دې سبب چې دوی به همیشه دروغ ویل. او کله چې دوی ته وویل شي چې په ځمکه کې فساد مه کوئ، دوی وایي یقینا همدا خبره ده چې موږ بس اصلاح کوونکي یو. خبردار، بېشکه هم دوی فساد کوونکي دي، او لیکن دوی شعور نه لري. او کله چې دوی ته وویل شي تاسو ایمان راوړئ، لکه څنګه چې خلکو صحابه و ایمان راوړی دی، نو دوی وایي آیا موږ ایمان راوړو لکه څنګه چې بې وقفو کم عقلو ایمان راوړی دی؟ خبردار، یقینا هم دوی بې وقفه دي، او لیکن دوی نه پوهیږي. او کله چې دوی له مؤمنانو سره ملاقات وکړي نو وایي چې موږ ایمان راوړی دی، او کله چې له خپلو شیطانانو مشرانو سره یو ځای شي نو بیا وایي په رښتیا خو موږ له تاسو سره یو. خبره همدا ده چې موږ خو بس استهزا خندا کوونکي یو. الله په دوی پوره استهزا کوي او دوی ته په خپلې سرکشۍ کې ترقي ورکوي، په داسې حال کې چې حیران سرګردان ګرځي. دا هغه خلک دي چې چا د نیغې لارې په بدل کې ګمراهي اخیستې ده، نو د دوی سوداګري هیڅ ګټه ونه کړه، او دوی نیغه لار موندونکي نه وو. د دوی مثال د هغه کس په شان ده چې اور یې بل کړ، نو کله چې دغه اور د هغه ګیر چاپېره ځایونه روښانه کړل نو الله د هغوی رڼا ختمه کړه، او هغوی یې په تیارو کې پرېښودل داسې چې نه ویني. دوی کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي، نو دوی نه راګرځي. یا مثال د دوی په شان له اسمانه د ویرېدونکي تیز باران دی چې په هغه کې تیارې او ګړزارې او برېښنا وي. دوی د تندرونو په وجه د مرګ له ویرې نه خپلې ګوتې په خپلو غوږونو کې ننباسي، او له کافرانو راګیرونکي دي. نږدې ده چې رښتیا د دوی نظرونه وتښتوي، کله چې هغه د دوی لپاره رڼا کوي نو دوی په هغې کې مزل کوي، او کله چې پر دوی تیاره شي نو ودرېږي. او که الله غوښتلی نو خامخا به یې د دوی اورېدل او د دوی نظرونه ختم کړي وی. بېشکه الله پر هر شي باندې ښه قادر دی. ای خلکو، د خپل رب عبادت کوئ، هغه رب چې تاسو یې پیدا کړی یئ، او هغه کسان چې له تاسو نه مخکې وه، د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ. هغه رب چې ستاسو لپاره یې ځمکه فرش او اسمان چت جوړ کړی دی، او له بره نه یې اوبه نازل کړي دي، بیا یې په دغو سره له میوو نه ستاسو لپاره رزق راویستلی دی. نو له الله سره هیڅ قسمه شریکان مه جوړوئ، حال دا چې تاسو پوهیږئ.
او که تاسو د هغه قرآن په هکله په کوم شک کې چې موږ پر خپله بنده نازل کړی دی، نو د ده غوندې یو وړوکی صورت راوړئ او له الله نه سوا خپل مددګاران راوغواړئ که تاسو رښتونی یئ. نو که تاسو دا کار ونه کړ او کله به یې هم ونه کړئ شئ، نو له هغه اور نه ځان بچ کړئ چې خشاک یې انسانان او